هلمند کې له جنګ ځپلو کورنیو سره نقدي مرسته وسوه. نن سه شنبه د هلمند ولایت لښکرګاه ښار کې د کډوالو چارې ریاست له لوري د کروو مؤسسې په مالي همکارۍ د جنګ ځپلو کورنیو سره نقدي مرسته وسوه. دا مرستې د هغه 15 کورنیو سره وسوې چې تیره جګړه کې کورونه تخریب سوي او یا هم په بشپړه توګه نړېدلې وه. د ویش دې لړۍ کې هرې کورنۍ ته 400 امریکایي ډالر ورکول سول چې تر دې وړاندې ورته 1400 امریکایي ډالر ورکول سوي وه. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر راتګ سره ډېری هلمندیان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا ډول مرستو ته لا هم ډېره اړتیا لیدل کیږي. د ننګرهار کانال ریاست وایي د مالدارۍ له فارمونو څخه په کلنی ډول څه باندې 1 میلیون افغانۍ عواید راټولوي. د ننګرهار کانال ریاست مسؤلین وایي چې د مالدارۍ له فارمونو څخه په ورځني ډول 350 لیټره تازه شیدې تولید او په کلنی ډول څه باندې 1 میلیون افغانۍ عواید راټولوو. په یاد فارمونو کې بیلابیل پراختیایي فعالیتونه روان دي او لسګونه کسانو ته د کار زمینه هم پکښې برابره سوې ده. پاکستانی پلاوی کابل ته د رسیدو سره د اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدلی. د یاد وزارت مرستیال ویان ویلي چې د هینا رباني قهر په مشرۍ پاکستانی پلاوی کابل ته د رسیدو سره سم د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدلی. د یاد وزارت مرستیال ویان ویلي چې د هینا رباني قهر په مشرۍ پلاوی کابل ته له رسیدو سره سم د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د ننګرهار ولایت د تورخم له لارې هغه درویشت افغانان چې د پاکستان له بند خونو آزاد سوي هیواد ته راستانه سول. ځایي مسؤلین وایي چې د کډوالو نړیوال سازمان له راستنو سویو سره نقدي مرسته هم کړې ده. افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې نن 40 میلیون امریکایي ډالر نقدي مرسته کابل ته راورسېده. د بشري مرستو په دوام کې د 40 میلیون امریکایي ډالرو بله کڅوړه کابل ته راورسېده او یو سوداګریز بانک ته وسپارل سوه.